احترامات د نوي ژوند ادبي کلتوري او فلاحي تنظیم د وایس چیرپرسن په حیث باندې د پښتو ادبي سنګر مردان کابینې ټولو ممبرانو ته مبارکي وایم چې د نثر د پرمختګ دپاره یې د یو ښه ګام اوچت کړو او هیله لرم چې خپل دې سپېڅلي کار ته به دوام وکړو. بیا محترم عبدالرؤف عارف صاحب ته د هغوی د کتاب د مخکتنې مبارکي وایم چې د پښتو ادب لمنې ته یې د کتاب په شکل کې د ګلونو ډالۍ ورکړه. چا چې د نثري اصنافو په مقابله کې برخه اخیستې ده د هغوی ټولو ته مبارکي وایم ځکه چې اصل خبره نثر لیکل دي، نور مقابله ګټل ضروري نه ده. او زه خو وایم چې هر هغه کس چې دا مقابله ګټلې ده چا چې هغوی نثر ته دوام ورکړو او لیکنې وکړي. زه د خپل تنظیم نوي ژوند د چیرمین نسیم منطقیل صاحب د طرف نه هم په دې دا ناکامیابه دستورو باندې تاسو ته مبارکي وایم. تل ژوندي او ګړندي اوسئ، قلم برکت شه. الله دې زموږ ښکلې ژبې او وطن موږ په کار مننه. دا ځانه عظیم شخصیات چې موږ په سټیج ناست دي دې مخکې زما په شانتې لیکوالان یا لیکوالانې دې زموږ نه اعتراضېږي ځکه چې دومره غټه اساسه زموږ دومره غټ خلک چې پښتو موږ ته د دوی نه راورسېده او الله دې وکړي چې موږ یې په ډېرې ایماندارۍ سره دیانتدارۍ سره خپل مخکې نسل ته ور وړاندې जी गजल ख्याल जिद्दत किस्तान दास दास तमसील ख्याल जिद्दत किस्तान दास दास तमसील बकमा हर दस्तामात तफसील هغه قانون چې د نافذ کولو زما دنیا کې هغه قانون چې د نافذ کولو زما دنیا کې هغه روا نه دی په خپل وس تبدیل به څنګه چې خوښه مې وي هغه رنګیني به ساتم څنګه چې خوښه مې وي هغه رنګیني به ساتم ښایست د ذهن سره خپل خیالات تشکیل به کړم ستونزه به نه لرم که چېرې دا خصلت مې خپل کړو ستونزه به نه لرم که چېرې دا خصلت مې خپل کړو مخلوق ته پېښې ستونزې هر څومره تسهیل به کړم د امن چغه به کوم د راستۍ لار سره د امن چغه به کوم د راستۍ لار سموم تیارې د ویل چې د ورکې په تحویل به کړم مینه کې هر زه غلامي د خپل محبوب خوښوي مینه کې هر زه غلامي د خپل محبوب خوښوي ناز به یې مینه کړ هر حکم یې تعمیل وکړي مننه ډېره